اند خبرې نبوي خرقه. یو وخت په دمشق کې یو یهود کوم مذهبي کتاب لوست او پر داسې یو ځای راورسېد چې د محمد صلی الله علیه و وسلم نوم لیکلی و. دغه یهودي هغه نشو برداشت کولی او سمدلاسه یې خراب کړ، خو بله ورځ هغه نوم بیا پر همغه ځای لیکل شوی و. د یو ځل بیا دا نوم پاک کړ، خو درېیمه ورځ ګوري چې هغه بیا هم پر همغه ځای لیکلی دی. دا مهال یې د ځان سره وویل چې ریښتینی مسیحا همدا دی او زه باید مخ پر جنوب مدینې ته ورسم. کله چې دا یهود مدینې ته ورسېد نو هیڅوک یې هم نه پیژندل او د نبوي مسجد شاوخوا ګرځېده چې انس رضی الله تعالی عنه ورسره مخامخ شو. د انس رضی الله تعالی عنه ته وویل چې لطفا ما رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم ته بوزه. حضرت انس رضی الله تعالی عنه هم د نبوي مسجد ته بوت چې د خلکو څخه ډک و او ټول ډیر غمجن او محزون ول. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ټولو په مخ کې ناست و. دغه زړور یهودي هغه ته ورغی او فکر یې کوه چې همدا رسول اکرم صلی الله علیه و وسلم دی او داسې ورته ویل: ای د الله لخوا غوره شوي استازیه، دغه سرګردانه زوړ سړی راغلی چې سوله درته وړاندې کړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نوم په اورېدو سره ناست کسان سخت پریشانه او د ټولو د سترګو څخه د غم او فراق اوښکې جاري شوې. دغه سړی حیران شو او داسې وویل: زه یو بهرنی او یهودي یم او په دې نه پوهیږم چې خدای ته د تسلیمۍ مذهبي مناسبات څنګه دي. تاسو ولې ژاړئ؟ که دا کوم مراسم وي نو زه خبر نه وم. دا مهال حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل: موږ په دې نه ژاړو چې تا کوم کار کړی دی، مګر ته باید متاسفانه خبر شي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو هفته مخکې وفات شوی دی. نو کله چې موږ ستا څخه د هغه نوم واورېد زړونو ته مو غم یو ځل بیا راغی او ځکه ژاړو. یهودي چې څنګه دا خبره واورېده نو له غمه یې خپل کالي څیرې کړل. کله چې یو څو شېبو وروسته ښه شو نو داسې وویل: آیا زما سره یو کومک کولی شئ؟ اقلا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم چپنه باید ولرم. دا چې ما هغه نه ولیده نو لږ تر لږه خو باید د هغه دا نښانې را سره ولرم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په ځواب کې ورته وویل چې صرف فاطمه رضی الله تعالی عنها کولی شي چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوه خرقه درکړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا مهال وویل: ښایي هغه هیڅ چاته هم اجازه ورنه کړي چې نږدې ورشي. خو دوی ټوله بیا هم ورغلل او دروازه یې ور وټکوله او همدا هیله یې ورڅخه وکړه. فاطمه رضی الله تعالی عنه داسې ځواب ورکړ: په رښتیا چې پیغمبر صلی الله علیه و وسلم لږ څه مخکې له دې چې وفات شي داسې وویل: هغه مسافر ته چې زما سره ډیره مینه ښیي او ډیر ښه سړی دی کور ته به راشي، هغه به ما ونه ویني، نو ځکه دغه چپنه زما لخوا هغه ته ورکړئ او زما لخوا ښه رویه ورسره وکړئ او سلامونه مې پرې وایاست. یهودي دا مهال هغه چپنه واغوسته او مسلمان شو او ویې غوښته چې د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم قبر ته ورشي. هو، همالته ده هم خپله وروستۍ ساه وکښله، ځای پر ځای وفات شو او روح یې آسمانونو ته ولاړو. الله دې یې د ټولو مسلمانانو په شمول وبخي.